الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د درس درېیم حلقه ده او عنوان یې هم دی د خواصو په خوښه او رایه د امیر ټاکل. یوه رایه دا ده، ځینې داسې ګمان کوي او انګیري چې ګواکې د امیر ټاکل د خواصو کار دی، عوام او خواص، یعنی عام خلک د امیر د ټاکلو حق نه لري، بلکې دا د نخبهو کار، د خواصو کار. د اهل حل و عقد په نامه یوه عربي اصطلاح هم کاروي، اهل حل و عقد. ډېر په ما اورېدلی، مخصوصا هغه مهال چې یوې ډلې همدغسې یو جرګه هرات کې دایر کړه او د اهل حل و عقد نوم یې ورته ورکړ، خو ځینو ټوکې وکړې او مشهور اوسه د شورای پول نقد، اهل عقد، اهل حل و عقد او شورای پول نقد، دا اصطلاح ورته وکارول شو. او وایي امیر به د اهل حل و عقد له لورې ټاکل کېږي. راشئ وګورو چې دا رایه او دا اصطلاح کوم شرعي بنسټ هم لري که نه. لومړی باید دا واضح کړو چې د اهل حل و عقد اصطلاح نه په قرآن کې موجود ده، مومو نه په حدیث کې، پیغمبر علیه السلام احادیثو کې، او نه هم د صحابو د دور په روایاتو کې دا اصطلاحات نه مومو. دا اصطلاح اصلا هغه مهال وزیږېده چې امارت موروثي شو. خانداني شو، له پلار زوی ته په میراث پاتې کېږي. د ځایناستو ټاکلو بدمرغه بدعت رامنځته شو، د سنت خلاف. عمراو غوښتل چې د درباریانو پرېکړه د ټول ولس او امت پرېکړه وګڼل شي او د دوی بیعت هم د ټول امت بیعت محسوب شي. ولس سره مخامخ کېدلو جرأت و جسارت یې نه کول، پوهېدل چې عام ولس په دوی باندې باور نه لري او رایه هم نه ورکوي، په زور تپل شوي. د همدې لپاره یې دا حق له عوامو سلب کړ او خواصو نخبهو ته، درباریانو ته انتقال شو. او په دې توګه په جومات کې د امیر د ټاکلو شرعي منهج د پیغمبر علیه السلام د سنت مطابق، د صحابهو د منهج مطابق، په قصرونو کې د امیر د ټاکلو په غیر شرعي دود بدل شو. څلور خلفای راشدین جماعت کې غوره شوي. دا دې خبره نه ده، د پیغمبر علیه السلام نه وروسته څلور رشید خلیفه یو په بل پسې جماعت کې غوره شوي، یعنی چې سنت هم دا ده، د اسلام غوښتنه هم دا ده، د صحابهو منهج هم دا ده. همدا مهال ځینو درباري علماو دا اصطلاح اختراع کړله، ځان یې جوړه کړله او واکمنو د خپلو پراخو تبلیغاتو په مټ هغې ته داسې مذهبي او شرعي رنګ ورکړ چې عوام یې د قرآن آیت او د پیغمبر علیه السلام حدیث وکړ. اوس هم چې څوک له قرآن خبر نه وي، له حدیث نه خبر نه وي او دا عربي اصطلاح څوک وکاروي، نو فکر کوي چې دا به حتما یا په قرآن کې راغلي یا په حدیث کې راغلي. دا چې دا درباري علماو جوړه کړې، ډېر وروسته رامنځته شوې ده، ډېر وروسته.
د امویانو او د عباسیانو په دور کې دا رایج شوی او درباري علماو دا رایج کړی جوړه کړې. د دې غلطې رایې پلویان وایي ابوبکر رضی الله عنه د سقیفه بني ساعده په غونډه کې د امیر په توګه غوره شو. د دې ډېر قوي او مضبوط دلیل همدا دی چې ګواکې سقیفه بني ساعده کې یو تعداد راغونډ شوي، هغوی ابوبکر رضی الله عنه د خلیفه په توګه ټاکلی. همدا دلیل دی چې امیر به ګواکې د محدود شمېر خلکو، خواصو او نخبهو له لورې ټاکل کېږي. او دا ادعا هم کوي چې ګواکې په دې غونډه کې راټول شوي نخبهو اهل حل و عقدو. حل و عقد چاته وایي؟ او خلکو ته وایي چې دا پرېکړې کوي، مشاجرات، اختلافات، قضایا هغوی ته راجع کېږي او هغوی تړونونه کوي. تړون کول او هغه پرانستل دا د هغوی کار. د همدې لپاره د اهل حل او عقد نوم ورکوي. عقد غوټه کول دی او حل پرانستل دی. یعنې هغه خلک چې بس تړونونه دوی پورې مربوط دي، پرېکړې د دوی په اختیار کې دي، صادرول یې او پای ته رسول یې دوی کار دی. حقیقت دا دی چې دا خبره کاملا بې بنسټه او بې دلیله ادعا ده. نه دا غونډه د اهل حل و عقد غونډه وه او نه په دې غونډه کې ابوبکر رضی الله عنه د خلیفه په توګه ټاکل شوی ده او خلکو ورسره بیعت کړي. دا دواړه خبرې غلط دي. دا ادعا یوازې په هغه صورت کې د منلو وړ وه چې د صحابهو څو محدود مشران په داسې ځای کې، خاص ځای کې راغونډ شوي وای چې عامو خلکو ته هلته د ورتلو اجازه نه وای. د تړلو دروازو شاته خاص ځای او دې کې معین کسان راغوښتل شوي وای او حالته د امیر په باب فیصله شوې وای او هغوی بیعت کړی او دا بیعت د ټول ولس بیعت ګڼل شوی. په دې صورت کې دا ادعا د منلو وړ وه. حال دا چې خبره کاملا د دې عکس ده. د سقیفې بني ساعده په غونډه کې دا غونډه یو ناڅاپي غونډه وه. نه له مخکې ورته څه ترتیب نیول شوي وو، نه معین خلک رابلل شوي دي. ناڅاپي پیغمبر علیه السلام د رحلت خبر خپور شو. د یوې قبیلې خلک راغونډ شوي، اوس اکثریت یې د یوې قبیلې خلک وو، د خزرج قبیله. هغوی غوښتل چې خپل مشر سعد ابن عباده دا د امیر په توګه غوره کړي. غونډه ناڅاپي وه، یوازې د یوې قبیلې خلک راټول شوي او هغوی غوښتل چې د دوی خپل قومي مشر دا د زعیم په توګه غوره شي. غونډه د خزرجانو له لورې جوړه شوه. هغوی غوښتل چې خپل مشر د امیر په توګه غوره کړي. د نورو قبیلو خلک هم نه دي راغلي، مخصوصا د اوس قبیله. حتما خبرې چې مدینه کې دوه ستر قومونه اوسېدل، اوس او خزرج. د خزرج قبیلې مشر سعد ابن عباده او د اوس قبیلې مشر سعد ابن معاذ. ډېر ستر شخصیت، ډېر ستر شخصیت. موږ ټول د هغه د احسان پوره وړي یو. پیغمبر علیه السلام ته په حقیقت کې د پناه ورکړه او د ده د ملګرتیا له کبله هغه په مدینې مسلط شوی ده. په دې جنګونو کې د دوی ډېره لویه ونډه وه.
هغه یوازې 6 کاله ژوندی پاتې شو. 30 کلنۍ کې ایمان راوړ او 36 کلنۍ کې په شهادت ورسېد. همدغه 6 کلونو کې هغه دومره ستر کارونه کړي چې مسلمانان به د قیامت تر ورځې دغه مرحوم وي. د اوس د قبیلې هم هېچا په دې غونډه کې شرکت نه ده کړی، که کړی هم ډېر محدود. مهاجرینو په دې غونډه کې شرکت نه ده کړی، مهاجرین هم او د دوی مشران هم. په داسې حال کې چې دا غونډه صرف د یوې قبیلې غونډه او عشوائي او ناڅاپي غونډه وه. د مهاجرین هم نه وو په دې غونډه کې او مشران هم نه وو. د اوس قبیلې مشران هم نه وو، که راغلي هم د ګوتو په شمېر 15-16 کسان عادي. دې ته د اهل حل و عقد نوم ورکول یقینا چې مغالطه ده، قبیح مغالطه. ابوبکر، عمر او عبیده ابن جراح، عبیده ابن جراح، دا 3 کسان هم په دې غونډه کې نه وو، ډېر وروسته ورغلي. اطلاع ورسېدله ده چې دغسې غونډه ده باید ورشي، او ابوبکر رضی الله عنه له دې 2 نورو سره دې غونډې ته ورغلی، شرکت یې کړی. علي رضی الله عنه او د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ غړي هم په دې غونډه کې شرکت نه وکړي. هغوی ټول مصروف وو د پیغمبر علیه السلام د تکفین مراسم. علي رضی الله عنه هم او د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ نور مشران او غړي هم. د غونډې وس اکثریت برخوال انصار او په ځانګړې توګه خزرجان. په دې غونډې کې د خلیفه د تعیین په اړه بیل نظریات وړاندې شوي، متعدد نظریات. په پای کې د غونډې برخوالو د ابوبکر رضی الله عنه په خلافت توافق کړی، بیعت نه توافق. خو هغه د دې غونډې د توافق له مخې د خلیفه په توګه نه دی ټاکل شوی، بلکې هغه مهال د خلیفه په توګه غوره شو چې خلکو په جماعت کې د هغه سره بیعت وکړي. نه په ثقیفي بني ساعده کې خاص مشران د اهل حل و عقد په نامه راغونډ شوي، او نه په جماعت کې خاص خلک، جماعت کې عام خلک راغونډ شوي. او د ثقیفي بني ساعده غونډه ناڅاپي وه، هر څوک راغلي، ماشومان هم کې وو، ماشومان خو پرېږدي. ناڅاپي غونډه وه، معین محدود مشخص کسان هلته نه دي راغونډ شوي. څوک چې د ابوبکر رضی الله عنه انتخاب د اهل حل و عقد له لوري ګڼي بې بنسټه، غیر علمي او د حقایقو خلاف ادعا کوي. ډېره عجیبه ده چې څوک په جماعت کې د یوه چا انتخاب ته د اهل حل و عقد له لوري د انتخاب نوم ورکوي. جماعت کې خو چې څوک بالغ وي هغه هم ځي لمانځه کې شرکت کولی شي، څوک یې مخ هم نشي نیولی، دروازه هم څوک نشي تړلی، ماشومان هم ځي، تنکي ځوانان هم ځي. دې ته د اهل حل و عقد نوم ورکول او د نخبو نوم ورکول، د خواصو نوم ورکول، دا مغالطه ده یقینا. 4 خلیفه جماعت کې ورشي، او د جماعت کې څوک راغونډېږي هغه یې معلوم ده، یعنې عامه غونډه، څه نه یوازې ځوانان هم کې شرکت کولی شي، بلکې ماشومان هم کې شرکت. صحابه به خپل زامن هم له ځان سره بیول، 10 کلن به هم څه شرکت وکړي، 2 کلن هم تل، حتی ډېرو مېرمنو به شرکت کول، خپل ماشومان هم ځان سره بیول. مېرمنو به شرکت کو هر لمانځه کې، د لمانځه لپاره خاص ځای و، او ډېرو به خپل ماشومان هم له ځان سره بیول. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه کله لمونځ د دې لپاره را لنډ کړم
چې د یو ماشوم غږ واورم د هغه په خاطر د لمونځ اعلان کړم یعنې چې ماشومان به هم خلکو له ځان سره جومات ته تلل دغسې غونډې ته د اهل عقد او د خواصو نخبهو نوم ورکول یو ستره مغالطه نه ده څنګه به یو هوښیار او مؤمن او صادق انسان جسارت وکړي او دغسې غونډې ته به د خواصو نوم ورکړي موږ خو د ابوبکر رضی الله عنه د انتخاب څرنګوالي ته په پام سره وایو چې د امیر انتخاب باید د جماعت په څېر ځای کې په جماعت کې او د جماعت په څېر ځای کې نه د تړلو دروازو شاته په قصرونو کې باید د ټولو هغو مسلمانانو په خوښه وي چې جماعت ته تللی شي څوک چې جماعت ته تللی شي د امیر په ټاکلو کې هغه د رایې ورکولو حق لري موږ ته د صحابو منهج همدغه وایي د دغه څلورو خلفاو د ټاکلو طریقه موږ ته همدا درس راکوي چې څوک جماعت ته تللی شي او په جماعت ته په تلو یې څوک بندیز نشي لګولی دا د امیر په ټاکلو کې او له هغه سره بیعت کولو او هغه ته رایه ورکولو کې حق لري نه د څو کسانو له لوري د امیر ټاکل دا یو بې بنسټه رایه ده زموږ لپاره معیاري مرحله او طریقه د امیر د انتخاب همغه ده چې څلور خلفا ټاکل شوي معیاري طریقه همغه ده استناد به یوازې په همدې یوازې په همدغه مرحله استناد کولی شو نه له دې نه وروسته مرحلې ده جماعت کې به غوره کېږي د جماعت په څېر عامه غونډه کې به غوره کېږي او د هغو کسانو په لاس به غوره کېږي چې جماعت ته د تلو حق لري د مولان او غیر مکره بیعت په نتیجه کې به امر کېږي له بیعت نه وروسته به امر کېږي نه له بیعت نه مخکې کوم درسونه چې موږ د دې څلورو خلفاو د انتخاب له طریقې نه اخلو هغه همدا دی دا جنابان د هغه روایت هم په پام کې ولري چې عمر رضی الله عنه د همدې ثقیفي بني ساعده د غونډې په ارتباط کړی هغه د همدا غونډه یو عشوایي غونډه ګڼي ناڅاپي غونډه او وایي الله تعالی د هغې له شره وژغورلو دا د عمر رضی الله عنه خپل قول دی دا یو ناڅاپي غونډه وه او الله تعالی یې له شره موږ وژغورلو یعنې خطرناکه غونډه غیر طبیعي غونډه که له شره یې نه وی ژغورئ نو خطرناکې پایلې ورباندې مرتب کېدل او هغه روایت هم چې ابوبکر رضی الله عنه نه یوازې ثقیفي بني ساعده کې د امیر په توګه نه دی ټاکل شوی حتی وروسته راغی چې په جومات کې هغه د امیر په توګه غوره شو او خلکو ورسره بیعت وکړ تر 6 میاشتو پورې هغه رسما خپله دنده هم پیل نه کړه تر هغه چې د یمن د خلکو بیعت هم ورته راورسېد منتظر و چې د یمن خلک هم قانع شي او راضي شي د په امره بیا رسما او خپل کار پیل کړي عمر رضی الله عنه ته د حج په موسم کې چې دی منا کې و چا اطلاع ورکړه چې ځینې وګړي وایي که عمر رضی الله عنه وفات شو نو موږ به له فلان کس سره بیعت کوو دا خبر عمر رضی الله عنه راوست چې فلان په خپلو منځونو کې لګیا دی دا خبره کوي څه قسم په خدای که عمر وفات شو نو موږ به له فلاني سره بیعت کوو هغه هم د دې خبرې اورېدو سره سخت غوسه او جلالي شو او ویې ویل چې همدا نن ماخوستن زه خلک راغونډوم او هغوی ته خطبه وایم دا موضوع ورته یادوم او له بدو پایلو نه یې ویروم خلک
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې ډېر لوی شخصیت و، ډېر ستر شخصیت، یو له عشرې مبشره، ډېر حازم او هوښیار عقلمن انسان او ډېر امین. پیغمبر اسلام د امت د امین لقب ورکړی. د عبدالرحمن ابن عوف په ارتباط تاسو د یو چا خبرې مې اورېدلې که ابن کوف یاد کړ، یو ښاغلی هغه ورته ویل چې یا عمر دا کار مه کوه، دلته د حج موسم ده، په دې کې رنګ رنګ خلک راټول شوي، عوام دي، ساده خلک هم. ستا له دې خبرې نه به غوغا جوړه شي، ستا خبرې به درک نه کړی شي، هضم به یې نه کړی شي، په مطلب به یې پوه نه شي، غلط تعبیرونه به ترې کوي، کېدای شي له دې نه یو هنګامه جوړه شي، یو غوغا جوړه شي. دا کار دلته مه کوه. صبر وکړه چې کله مدینې ته ستون شي هلته یې وکړه. هلته هوښیار خلک دي، محدود خلک دي، پوه دي، ستا د خبرې په معنا او کنه باندې به هم پوه شي، په حقیقت به یې پوه شي او غوغا به نه ترې جوړېږي. هر امیر دغسې یو نیک مشاور ته ضرورت لري، دغسې د درایت او د هضم خاوند مشاور ته ضرورت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی هم دغسې ملګری ورکړي او خلفای راشدینو ته هم همدغسې صالح مشاورین. عمر رضی الله عنه هم دغه خبره او مشوره ومنله او همداسې یې وکړل. او کله چې مدینې ته راستون شو نو په خپلې خطبې کې وویل انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا. په خپلې خطبې په ضمن کې په یو ځای کې ویل چې ما ته دا خبره هم را رسېدلی دی چې ستاسو یو ویونکي ویلي چې په خدای قسم چې که عمر وفات شو زه به له فلان سره بیعت کوم. ښه ده سیدي دا ترجمه تاسو ته وړاندې کړم. پام چې څوک دې په دې باندې دوکه نه شي چې ابوبکر رضی الله عنه سقیفي بني ساعده کې ناڅاپي غونډه جوړه شوې، دی د خلیفه په توګه ورشو. دوکه نه شي او ونه وایي چې د ابوبکر بیعت ناڅاپي و او ترسره شو، خلکو ومنلو. بس موږ به هم همدغسې یو لوبه وکړو، یو څوک به وټاکو او بس ځای نیسي دا خبره. نور به هم همدغسې ورسره توافق کوي لکه له ابوبکر رضی الله عنه سره چې توافق وشو. هو عمر رضی الله عنه همداسې و، دا یو ناڅاپي غونډه او هلته توافق وشو او نور ومنلو. خو الله تعالی د دې پیښې له شر وساتلو، د دې پیښې شر یې دفع کړ. او په تاسو کې داسې څوک نشته چې د ابوبکر په څېر خلک ورته تسلیم وي، غاړه کښېږدي. هغه افضل د امت سیال یې نه درلود، ټولو هغه د امیر په توګه غوره کړی بلا استثنا. اجماع شوې ده دغه په ارتباط. داسې کس اوس موږ کې نشته، په تاسو کې هم نشته. هماغه چې غواړي همداسې بیعت ورسره وکړي، داسې یو څوک نه مومي، داسې یو څوک نه مومي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د هغه په راوړاندې کولو سره اختلاف رامنځته نه شي. بیا فرمایي څوک چې د مسلمانانو له خوښې او مشورې پرته له چا سره بیعت وکړي، نه د ده بیعت صحیح ده او نه د نور. بس پام کوئ چې له داسې چا سره بیعت ونه کړي. شاید داسې تېروتنه د دواړو د وژل کېدو باعث شي، هماغه چې بیعت ورسره کېږي او هماغه چې بیعت ورسره کوي له داسې چا سره. د دې احتمال شته، د دې ویره شته چې همدغه تېروتنه او غلطي چې څوک په یو ګوشه کې راټولېږي او څوک د خپلې خوښې امیر په توګه کوي،
مسلمانانو له مشورې نه پرته دی به هم وژل کېږي او هماغه چې له هغه سره بیعت کېږي هغه هم ووژل شي. د دې معنا دا ده چې د ثقیفي بني ساعده غونډه د اهل حل و عقد غونډه نه وه، هغه چې په دې استناد کې دوکه شوي دي. دوکه شوي دي که بس د یو غلط دلیل باندې استناد کوي، غلط استناد کوي او خپله غلطه دعوا غواړي چې ثابته کړي. د امیر د ټاکلو درېیم صورت د ولیعهد او ځایناستې تعیین. ځینې داسې انګیري چې د ځایناستې ټاکل نه یوازې جایز دي بلکې مفید او ضروري هم دي. ډېر به ما اورېدلی دي چې دې ځای کې په دوم کس څوک دا هېڅ ولې داسې یو کار نه کوي، دا دوم کس ولې نه معرفي کوي، دا معاون ولې نه ټاکي، ولې داسې یو څوک نه دی په ګوته شوی چې که دا امیر مري په شهادت رسېږي نو د ټول ورباندې متفق یې راوړاندې کړي. هغوی هم همدغسې وایي چې د ځای ناستې او ولیعهد ټاکل یو ضرورت دی، یو مفید کار دی. ادعا یا ګمان کوي چې په دې سره کېدی شي د هغو احتمالي منازعاتو او لانجو مخنیوی وشي چې د یوه زعیم له تلو او د بل تر راتلو پورې رامنځته کېږي او ګواکې د ځای ناستې په ټاکلو سره به مخنیوی وشي. استدلال یې په ظاهر کې ښه برېښي، اما د سنت خلاف دی، د صحابو د منهج خلاف دی، د الله تعالی د لارښوونو خلاف دی. موږ دین له صحابو زده کړی، موږ ته د الله تعالی د خوښې کارونه پیغمبر علیه السلام معرفي کړي، په خپل قول سره هم او په خپل عمل سره هم. دوی ته په جواب کې وایي که ستاسو د استدلال او واهمه پر ځای او د ځای ناستې ټاکل یقینا مفید وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حتما او تر رحلت ډېر وړاندې دا کار کړی وي او یو څوک به معرفي کړی وي، ځای ناستی به ټاکلی وي. حتی د هغه لپاره به له خلکو بیعت هم اخیستی و. هېڅ چا به په دې کې شک هم نه کولو چې همدغه سړی دی چې پیغمبر علیه السلام غوره کړی دی. دا کار به هم کړی و. په واضح الفاظو به صحابهو ته ویلي و چې فلان کس به زما ځای ناست دی، له ما نه وروسته به په ده باندې راټولېږي. خو په دې اړه نږدې د ټولو فقهاو، علماو، محققینو اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای ناستی او ولیعهد نه دی ټاکلی. د هېچ چا په اړه یې سپارښتنه هم نه ده کړې، د چا نوم هم نه ده اخیستی، اشارتن هم څه نه دی ویلي، تلویحا هم څه نه دی ویلي. د پیغمبر علیه السلام په څېر یو مدبر شخصیت، د خدای پیغمبر چې هر کار د وحی په حکم کوي، که دا کار ضروري وای نو هغه به په ډېر واضح الفاظو د یو چا نوم اخیستی، صحابهو ته به معرفي کړی، حتی تر خپل رحلت وړاندې به د خلکو بیعت هم وکړي. د تدبیر تقاضا خو همدا ده. هماغه کار چې معاویه رضی الله عنه وکړ، یزید لپاره له خلکو بیعت واخیست، او که چا په دې باندې اعتراض کړی ده د همدې لپاره چې پیغمبر علیه السلام دا کار نه وکړی، تا وکړه. که ولیعهد ټاکل ضروري وای، مفید و ګټور وای، نو پیغمبر علیه السلام به حتما دا کار کړی. دا چې د پیغمبر اسلام له رحلت سره سم اولاد هغه تدفین و تکفین مراسم نه دي بشپړ شي، او د کورنۍ غړي هم لګیا دي په همدې مصروف دي.
له ځنډ پرته سقیفې بني ساعده کې یو غونډه جوړېږي. د دې معنا او غواړي چې یو څوک وټاکي، یو څوک د ځایناستي د په توګه وټاکي، د امیر په توګه انتخاب. د دې معنا ده چې پیغمبر علیه السلام دوی ته څه نه وویلې. که یې څه ویلي وای نو هلته به غونډه نه کېدله، ټولو ته به معلوم و. په دې غونډه کې ځینو غوښتل چې سعد ابن عباده د امیر په توګه اعلان کړي. ابوبکر رضی الله عنه، عمر او ابو عبیده ابن جراح نومونه واخیستل او دا د دې کار لپاره مناسب وګڼل. عمر رضی الله عنه ده ته لاس توش کړ چې بس ابوبکر چې عمر ته سبب. او له کافي بحثونو وروسته ټول په دې سلا شي چې ابوبکر رضی الله عنه تر ټولو غوره انتخاب دی. نورې خبرې هم شوې همدې سقیفې بني ساعده کې. یو رایه دا وړاندې شوله چې یو امیر دی د مهاجرینو یو د انصارو. یو رایه دا هم وړاندې شوله چې امیر دی د یوې ډلې او وزیر دی د بلې ډلې. معاون یې وزیر یې معاون، یعنې امیر وټاکه او معاون ورته غوره کړه. وزیر د یوې ډلې او معاون یې د بلې ډلې، یو له انصارو یو له مهاجرینو. دا رایې ټولې رد شوې دي او په پای کې ټولو اتفاق کړی چې ابوبکر رضی الله عنه د دې کار لپاره تر ټولو وړ او مناسب او افضل دی. او اسلام دوی داسې روزلي وو چې افضل به غوره کوي، ټولو ښه به غوره کوي، له علمي پلوه هم چې په دین ښه پوهي، او د توانمنۍ له پلوه هم، د خپلو تجربو، تدبیرو، د حکمتو، د مدیریت له پلوه هم. هغوی له قرآنه زده کړي وو چې د امیر په انتخاب کې به کوم مواصفات په نظر کې نیسي. په دې باندې به انشاءالله راځو او تفصیلي بحث وکړو چې د امیر لپاره کوم مواصفات ضروري دي. یو مسلمان باید په پام کې ولري د چا سره باید بیعت وکړي، چا ته په بل باندې باید ترجیح ورکړي. دوی همدغسې روزل شوي د همدې لپاره تر ټولو په افضل شخصیت باندې توافق کړي. همداراز لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وړاندې نه کوم ځای ناستی وټاکو او نه د چا په اړه سپارښتنه وکړه. عمر رضی الله عنه هغه مهال چې له زخمي کېدو وروسته ځینو صحابو ترې وغوښتل او ډېر ټینګار او اصرار یې وکړ چې یو څوک معرفي کړي چې د ده ځای ناسته شي. هغه د پیغمبر علیه السلام په همدغه سنت باندې تمسک وکړ او استناد یې وکړ او ویې ویل چې که زه یو څوک ونه ټاکم ولاړ شم د هغه چا په سنت باندې عمل کړی چې تر ما غوره. یعنې دا د پیغمبر علیه السلام سنت ده، هغه څوک نه دی معرفي کړی. که یې ولیعت ټاکلی وی نو عمر رضی الله عنه به دلته دا خبره ټولو صحابهو ته نه کوله چې که زه د یو چا له ټاکلو نه مخکې لاړ شم د داسې چا په سنت باندې عمل کړی چې هغه تر ما ډېر غوره. او که احیانا سپارښتنه هم وکړم نو د داسې چا په سنت به مې عمل کړی چې هغه هم تر ما غوره. یعنې که د یو چا نوم هم واخلم سپارښتنه وکړم دا هم زما نه تر یو افضل شخص سنت دی، تر ما د یو افضل شخص مراد ابوبکر رضی الله عنه چې هغه د عمر رضی الله عنه په ارتباط صحابهو ته سپارښتنه وکړه. ځینې د عمر رضی الله عنه له انتخاب سره موافق نه وو، ویل چې هغه ډېر متشدد دی. او ابوبکر رضی الله عنه هغو ته قناعت ورکړ او ویل چې دی که تشدد کوي زما نرمي ته په پام تشدد کوي، چې کله دی انتخاب کړي بیا به دا تشدد نه کوي. په هر صورت صحابه ورسره قانع شوي دي
او دی مناسب ګڼلی خو د ده سپارښتنه کافي نه وه د دې سپارښتنې له کبله هغه امیر شوی نه دی په جومات کې د امیر په توګه غوره شوی عمر رضی الله عنه غوښتل چې د چا په ارتباط سپارښتنه وکړي او بس پرېږدي د پیغمبر اسلام په سنت عمل وکړي صحابو ته دا پرېږدي چې دوی په خپله سره کښېني او مناسب شخص غوره کړي د صحابو د الها او اصرار په نتیجه کې مجبور شو څه ووایي خو د دې په ځای چې د کوم کس نوم واخلي او مشخص ولیعهد وټاکي او سبا یې مسؤلیت هم ټول د ده په غاړه وي د شپږو جلیل القدره صحابو نومونه وه دا هر یوه ګڼ شمېر پلویان په صحابو کې درلودل د دې منصب لپاره وړ شخصیتونه داسې شخصیتونه چې کله پیغمبر اسلام رحلت کولو نو له دې ټولو نه راضي وو او د هغه په حصه کې ډېر زیات توصیفونه کړي دي ستاینې یې کړي دي او خاص نومونه یې د هغو لپاره غوره کړي د خپل زوی نوم یې هم واخیسته عبدالله ابن عمر چې دا هم کېدی شي په دوی کې یې د اووم کس په توګه خو د امیر کېدو حق نه لري عمر رضی الله عنه ډېر لوی شخصیت تېر شوی دی ډېر ستر شخصیت او د لوی حکومت په راز کې ستر کارونه کړي د عدالت سمبول د درایت عدالت او داسې په دین باندې کلک ولاړ د دې لپاره یو بېلګه او له دین نه ډېر شپو او د اسلام په عام کېدو کې هم دغه ډېره لویه برخه دغه کله چې هغه ایمان راوړی مسلمانانو په وضعیت کې ډېره زیاته ژوره تبدیلي راغلی د مسلمانانو لومړني خلیفه په جماعت کې او په یوې داسې عام آزاد او مولن اجتماع کې د امیر په توګه غوره شو چې هر لمونځ کوونکی مسلمان پکې شرکت کولی شو نه د خواص او نخبو په غونډه کې او نه د تړلو دروازو تر شا په کوم قصر کې تر دې وړاندې د ثقیفي بني ساعده په داسې عام ځای کې او عام غونډه کې د نومان په توګه غوره شو چې د مدینې فرد کولی شو شرکت وکړي دې ته مو باید پام یو د نومان په سر باندې د خلکو توافق ده او یو له بیعت نه وروسته د یو چا امارت دا دواړه بېل مسلې ثقیفي بني ساعده کې خلکو په یو نومان باندې توافق لکه دا اوس چې په انتخاباتو کې کېږي ګڼ شمېر کسان د نمایندانو کاندیدانو په توګه راوړاندې شي او له یو مرجع نه هم تېر شي چې دا وړ دی دا کولی شي ځان کاندید کړي په ځینې هېوادو سیستمونو کې په دې باندې زیات ترکیز کېږي دغه مواصفات او د یو چا له په اړه خاص معیارونه وضع کول او بیا دا تطبیقول او دغه له مخې د هغه په ارتباط فیصله کول چې دا د نومان کېدو حق او وړتیا لري که نه د دې وړ دی چې د دې هېواد مشر شي رئیس جمهور شي که نه د دې حلقې فیصله فقط دا ده چې دا کېدلی شي مستحق د دې ده خو هغه مهال دی رئیس جمهور کېږي چې اکثریت د ټولنې ته رایه ورکړي اسلام دا لار غوره کړې چې نومان کېدلی شي معرفي شي امیر معرفي کړي 1 2 3 4 په یو ټولنه کې خلک راغونډ شوی چې دا مناسب ده لکه ثقیفي بني ساعدي کې چې ټولو په ابوبکر رضی الله عنه توافق وکړ هلته توافق دا و چې دی د امارت لپاره وړ ده موږ دا د امیر په توګه معرفي کوو اما فیصله ته نه ده شوې فیصله په جماعت کې شوې مخکې مو وویل چې انصارو غوښتل چې د دوی خپل مشر د خزرج د قبیلې مشر امیر شي
او که سعد ابن عباده ژوندی وی نو اوس په ویل چې نه سعد د دې لپاره تر ټولو مناسب. او څه چې ما د سعد په ارتباط اورېدلي د پیغمبر علیه السلام چې کوم ستاینې د هغه کړي دي یقین لرم چې که هغه ژوندی وی نو پیغمبر علیه السلام به هغه د خلیفه په توګه ټاکه. دومره لوی شخصیت. مهاجرینو به هم ټولو په هغه باندې توافق کوو، انصارو به هم ټولو په هغه باندې توافق کوو. او مهاجرینو ویل چې بس دا هغه باید د مهاجرینو له منځه امیر، ځکه دا حرکت و نهضت دوی پیل کړی او په بل چا باندې توافق نشي کېدلی. کله انصارو نو څوک راوړاندې شي، انصار په خپلو منځونو کې د جګړو او د منازعاتو ډېره اوږده سابقه لري. کله خزرج نه معرفي شي اوس یې نه مني، کله اوس نه معرفي شي خزرج یې نه مني. نو ښه دا ده چې د مهاجرینو نه چې ابوبکر رضی الله عنه د همدې لپاره د دوو کسانو نوم واخیست، د عمر رضی الله عنه او د ابو عبیده ابن جراح. د دې لپاره ټولو دا خبره ومنله کله چې عمر رضی الله عنه ابوبکر ته ګوته ونیوله، لاس ته وشکو ته د دې لپاره وړي او ته د پیغمبر علیه السلام هماغه ملګری چې په یو حساس سفر کې ورسره وي او په قرآن کې هم یادونه شوې ده. له مکې نه چې پیغمبر علیه السلام هجرت کولو نو ابوبکر ته یې ویلي چې معطل شه ته مه ځه. هغه غوره کړی چې په دې سفر کې به یې ورسره ملګری وي. نورو ته یې ویلي چې تر ده نه وړاندې لاړ شي. ډېر حبشې ته تللي وو، ځینې مدینې ته راغلي. ابوبکر هم غوښتل چې لاړ شي، اما پیغمبر علیه السلام ورته چې تم شه او غوښتل یې چې د دې سفر ملګری وي. همداسې وشول. بالاخره توافق په ده وشو او جومات ته راغلي. جومات کې له هغه سره بیعت شوی ده، هغه خپله وینا کړې ده، خلکو د هغه رایه قبوله کړې ده. هغه په خپله تاریخي وینا کې ویل چې زه ستاسو د ډلې یو فرد یم، هېڅ ډول امتیاز په تاسو باندې نه لرم، تر تاسو غوره نه یم. که مې سم کار کولو زما مرسته وکړه، که مې اشتباه وکړه ما اصلاح کړه. د ده له وینا وروسته د غونډې فرد بیعت وکړ. د بیعت له مراسمو وروسته ابوبکر رضی الله عنه رسما د امیر المؤمنین په توګه وټاکل شو. که د ثقیفي بني ساعده غونډه او فیصله یې وروستۍ وایي او هلته ټاکل شوی، بیا نو دې دومره غونډې ته صورت نه وه، هماغه کافي وه. که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای ناستی ټاکلی وی نو هیڅکله به هغو صحابه و چې په دې ایمان راوړی و او د ده په لاس روزل شوي وو د امیر په اړه بیل بیل نظریات نه وړاندې کړي. دا موضوع مهمه ده. متاسفانه ځینې سره له دې ټولو څرګندو حقایقو اوس هم داسې ګمان کوي چې ګواکې علي رضی الله عنه د امارت مستحق و، پیغمبر علیه السلام دغه په حق سپارښتنه کړې او ګواکې دغه په ارتباط صریح نص شته، یعنې هغه منسوسي امیر دی او ګواکې دا مذهب مختص ده اهل بیت او له اهل بیت نه هم د هغوی مراد فقط د علي او د فاطمې رضی الله عنها د دوی اولاده دی. او که هغو ته ووایي چې جنابانو د اهل بیت چې تاسو کاروئ دا اصطلاح قرآن کې راغلی خو مراد فقط او فقط د پیغمبر اسلام مېرمنې دي، نه بل څوک. د پیغمبر علیه السلام په ارتباط هم په قرآن کې راغلی د اهل بیت ذکر شوی ده او قطعا په کامله توګه مراد د پیغمبر اسلام مېرمنې دي، اولاد کورنۍ نه. یا نساء النبی او بیا ورسې یا اهل البیت، قرآن آیتونه کې راغلي
د پیغمبر مېرمنو د پیغمبر مېرمنو هلته په همدې اصطلاحات کړي او بیا اخر کې راغلي یا اهل البیت، یعنی چې د پیغمبر اسلام نساء او مېرمنو ته د اهل بیت نوم ورکړل شي. او د ابراهیم علیه السلام په قصه کې معین خبر راځي چې هلته چې فرشتې راغلې د تنکیو ځوانانو په بڼه کې او هغه ته یې د زوی زیری ورکړ او ده په داسې حال کې چې ده ورته څنګه یې ولیدل مېلمانه راغلي دي، زلمي دي، له لرې ځای نه به راغلي، سفر کې به ستړي شوي او وږي به یې کور ته لاړ، سمندر یې لال کړ، ذبح یې کړ، هغه یې په غوړو کې سور کړ او د هغوی مخې ته یې کښېښودو. ابراهیم علیه السلام په څېر ستر شخصیت فرشتې ورته راغلي، هغه نه پوهېږي چې دا فرشتې دي، یعنې چې له غیبه نه ده خبر. سمندر ورته رالی او ذبح کوي او بیا یې ورید کوي، د هغه مخې ته ږدي او چې ګوري هغوی خوراک ته لاس نه کوي، ویره یې اخلي چې دا لکه چې په بد نیت راغلي دي چې زما خوراک هم نه کوي. هلته خلک دومره همت او مېړانه درلودله چې چاته به د دښمني لپاره ورغلي وو نو ډوډۍ به یې نه خوړله، همداسې ګمان یې کړی. قرآن همداسې حکایت کوي چې پیغمبر د ابراهیم علیه السلام وویرېدو چې دا څنګه ډوډۍ نه خوري، دا د بد نیت سره راغلی که څنګه. او بیا اطمینان ورکوي فرشتې چې موږ د الله تعالی له لورې رالېږل سوي یو، تا ته د زوی زیری درکړو. مېرمنې ولاړه وه او د خپل تنده یې په څپېړه ووهو چې زه اولاد، مېړه مې شیخ زوړ او زه هم عقیم، اولاد اولیدلې، ما ته به څنګه اولاد راکول کېږي. همدغه مهال فرشتې ورته یا اهل البیت، بس د الله تعالی له لورې فیصله ده، یعنی چې اهل بیت نه مراد د قرآن قاموس کې مېرمن ده، نه بل څوک. ځینې همداسې وایي چې بس د امارات مختص ده اهل بیت ته، له اهل بیت نه هم د پیغمبر اسلام ټول اولاد نه ګڼي، یوازې د فاطمې اولاد. د علي رضی الله عنه له نورو مېرمنو نه اولاد هم په دې کې نه شامل دي، یوازې د فاطمې اولاد په دې کې شامل دي. او ګواکې دا منسوسي ده، یعنې په دې ارتباط کوم نس شته چې ورته وایي دا نس موږ ته هم راوښیي. نس خو دې ته وایي چې په قرآن کې په صریح الفاظو راغلی، نس خو دې ته وایي چې پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې دا واضح کړي. موږ ته هغه روایت او سند وښیي، پرېښودلی نه معجز. قرآن کې د علي رضی الله عنه نوم هم نه ده راغلی، اشارتاً هم علي په ارتباط سره دی ویل شي. او قرآن نه خو تر موږ صحابه ډېر ښه پوهېدل په قرآن، او د پیغمبر علیه السلام په ویناو باندې تر موږ نه ډېر ښه پوهېدل. یو چا خو به ویلي چې د فلان په ارتباط نسته، پیغمبر علیه السلام توصیه کړې ده، په قرآن کې یادونه شوې ده، یو چا خو به ویلي وو. په دې غونډې کې به یو چا دا یادونه کړې وه چې علي رضی الله عنه نشته او د هغه په ارتباط پیغمبر علیه السلام توصیه کړې وه، هغه هلته مصروف ته تاسو دلته امیر ټاکئ، یو چا خو به ویلي وو. کله چې د ابوبکر رضی الله عنه په ارتباط فیصله کېدله په جماعت کې، یو څوک به پورته شوی ویلی وي چې د پیغمبر علیه السلام دا وینا مو نه ده په یاد، او صحابه هم دغسې وو چې د حق په ویلو کې سخت جري او جسور، د هېڅ څه پروا هم نه کوله چې سر یې هم تو باقی نه درلود. که رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ټاکلی نو یقینا چې د هغه به هم نوم اخیستی و، هم به یې سپارښتنه کړې وه، هم به یې د هغه لپاره بیعت اخیستی و، ټولو به هغه منو. د دغه له حالات نه وروسته به قطعا په دې باندې کې نه څه لانجه رامنځته کېدله او نه به هم جلسه او غونډه جوړېدله. هیڅ چا دا نه دي ویلي چې پیغمبر علیه السلام په فلان ځای کې په دغو الفاظو د علي رضی الله عنه یا د بل چا په ارتباط سپارښتنه کړې ده چې له ما نه وروسته به هغه تاسو د امیر او زعیم په توګه ورکړئ. دا جریان موږ ته څو حقایق ښیي.
د امیر د انتخاب طریقه ثابته او یوه ده او هغه د جماعت په عام او مولانه غونډې کې مولان بیعت، څرګنده غونډه او څرګند بیعت د جماعت په څېر غونډه کې. د مسلمانانو له لوري او د دوی په خوښه او رضایت یوازې همداسې بیعت دی چې امارت ته مشروعیت ورکوي. اما د نمایندانو غوراوی او شمېر مسلمانانو ته پرېښودل شوی. کیدای شي یو کس وي او یا تر یوه زیات، کیدای شي شته امیر یې وړاندې کړي او یا یوه مجموعه، کیدای شي شته امیر کوم نومان معرفي نه کړي هماغسې لکه چې پیغمبر علیه السلام څوک معرفي نه کړي، کیدای شي یو کس معرفي کړي لکه چې ابوبکر رضی الله عنه یو څوک معرفي کړي، او کیدای شي تر یوه زیات معرفي کړي لکه چې عمر رضی الله عنه معرفي کړي. کیدای شي د نومان معرفي کولو دنده یو معتبر او مطمئن هیئت ته محول شي. هغه خپلو منځونو کې تصمیم نیسي څوک وړاندې کړي. عمر رضی الله عنه همداسې وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د صحابه منهج ته په پام سره ویلی شو چې د ځای ناستې نه ټاکل د پیغمبر علیه السلام سنت دی او دا د الله تعالی لویه پیرزوینه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځای ناستی وټاکو او نه یې د چا په اړه سپارښتنه وکړه. دا په موږ باندې د الله تعالی ډېره لویه پیرزوینه وه. که هغه دا کار کړی وای نو تر ده وروسته به هر امیر او زعیم همدا کار کول او د پیغمبر په سنت باندې به استناد هم کول. خپل زوی به یې ځای ناستی ولیعهد ټاکل. څومره فتنې به له دې نه راولاړې دي. همداسې فتنې لکه چې د یزید له ټاکلو نه راولاړې شي. څومره به نااهله کسان په موږ باندې مسلط و امیر به مو او دلیل به هم دغه و. هغه به هم دا دلیل وړاندې کړو چې پیغمبر هم دا کار کړی دی. دا خو سنت ده. او درباري علماو به هم همدغه ویل چې دا خو د پیغمبر په سنت باندې عمل کړی. ولې اعتراض کوي؟ دا خو د هغه حق ده. امارت به موروثي کېدو. هر امیر به په همدې سنت استدلال کولو او خپل زوی به یې ځای ناسته ټاکلو او تر ټولو غوره به همدا ورته معلومېده او طبیعي ده. طبیعي د انسان همدغسې دی چې ځان هم تر ټولو ورته غوره برېښي او خپل زوی هم تر ټولو ورته غوره برېښي. هغه متل به مې اورېدلی چې کاک ته یې وایي تر ټولو سپین شی موږ ته وښیه. لاړ خپل زوی راوست او خپل بچی یې وښیه. تر ټولو سپین دغه ده. هغه تک تور تر ټولو تک تور د کارغه تر ټولو سپین برېښي. نو بیا به همدغه تجربه تکراروم. دا متل به تکرارېده. هر امیر به خپل زوی ټاکل او امارت به موروثي کېدو او له دې نه به یو په بل څه فتنې راولېږدلې. یقینا څومره لویې فتنې راولاړې شوې د یزید له ټاکلو نه. تر ننه پورې لړۍ روانه ده. دا نن هم چې محرم کې تاسو دلته تور بیرغونه ګورئ او چې یو شمېر کسان ځان په زنځیرونو باندې وهي، بنیاد یې هلته ایښودل شوی. هغوی په همغه استناد کوي. که 1,000,000 افغانان وژل کېږي دا ورته هېڅ ارزښت نه لري. پیغمبر امتي 1,000,000 وژل کېږي، ارزښت نه لري. هغه د 1,100 کاله مخکې یو زړه قضیه چې یو شمېر کسان وژل شوي دي نو هغه ورته ډېره مهمه ده. تر دننه پورې د هغه فتنې د لړۍ روانه ده. بنیاد یې هماغه و چې د معاویه په څېر یو ستر شخصیت له هغه نه دا اشتباه وسله. خپل زوی د امیر په توګه وټاکو، له خلکو نه یې بیعت واخیست، ځای ناستی وټاکو. له دې نه تر ننه پورې فتنې راولاړې. د داسې نومان معرفي کول چې مسلمانان به یې په اړه وروستی تصمیم نیسي او د دوی په رای خوښه او بیعت به امیر کېږي او دا چې بیعت به څنګه ترسره کېږي، مخامخ او لاس په لاس او کله لرې د تحریري او شفوي پیغام له لارې. دا قضایا د مسلمانانو ظروفو، شرایطو، شمېر، حالت او خوښ ته پرېښودل شي.
که دوی 2-3 نفره وي او په سفر روان وي، پیغمبر اسلام ورته ویلي چې یو به له خپلو منځونو نه امیر ټاکي. کولی شي یو کس له خپلو منځونو نه امیر وټاکي. دا هم امیر دی، 2-3 د شمېرې په سفر ځي، انتخاب یې پرېښودلی دی خپله دوی ته. په جومات کې د امام غوراوی هم خلکو ته پرېښوده، د خپل د لمانځه امام. او که څوک په خپل امامت باندې اصرار کوي په داسې حال چې خلک د هغه په امامت په جومات کې د هغه په امامت باندې راضي نه وي، پیغمبر اسلام وایي په ده باندې د خدای لعنت. جومات کې څوک لمونځ ورکوي خلکو د امامت، انتخاب یې پیغمبر اسلام خلکو ته پرېښود. تر هغه وخته پورې د امامت حق لري چې خلک د هغه په امامت راضي، قرائت یې سمي، د امامت وړي. او که خلک ورباندې راضي نه وي او دی په خپل امامت باندې ټینګار کوي، د پیغمبر اسلام د وینا له مخې نه هغه د خدای د لعنت وړ دی. که دوی شمېر لږ زیات وي، د یو کلي خلک یې راغونډېدی شي او ځان ته پخپله یو امیر ټاکلی شي، مخامخ ورسره بیعت کولی شي، لاس په لاس ورسره بیعت کوي، که شمېر محدود. لکه مدینه کې چې دا وشول، راټولېدلی شو ټول په جومات کې، او په جومات کې یو څوک ټاکلی شو، یو چا د هماغه په لاس یې بیعت کولی شو. که یې تعداد زیات وي نو کولی شي د استفتاء، شفوي یا تحریري استفتاء. استفتاء یعنې رایه اخیستل، د خولې رایه یا تحریري رایه، شفوي یا تحریري رایه. له دې لارې یو څوک د امیر په توګه غوره کړي. د دوی اکثریت چې په چا باندې باور وکړ هماغه وړ امیر دی، هماغسې لکه چې د عثمان رضی الله عنه انتخاب ترسره شو. له 6 نمایندانو 3 یو د بل لپاره تیر شول. څلورم یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، یو له عشرې مبشره ونه. هغه وویل زه هم تېرېږم، خو پاته 2 دي ماته دا اختیار راکړي چې وګورم د مدینې اکثر مسلمانان د چا په امارت راضي دي. ټولو اتفاق وکړ، ځکه پیغمبر اسلام هغه ته امین د امت خلق لقب ورکړی، چې په دې کې هم د خلکو د رای معلومولو کې به هغه امانت کوي، دقیق به ځي، پوښتنه به کوي او بیا به نتیجه اعلانوي. په ده باندې باور، دغه په امانت باندې باور. هغه ویل چې زه تېرېږم، خو پاته 2 دي ماته دا اختیار راکړي چې زه د مدینې له خلکو نه پوښتنه وکړم چې اکثریت د چا په امارت باندې راضي کېږي. ټولو په همدې باندې اتفاق وکړ. د 3 شپې ورځې مسلسل د مدینې له خلکو نه پوښتنې کولې، او دی خپله وایي چې ما ډېر کم خوب کړی په همدې 3 شپو ورځو کې. د مدینې له اوسېدونکو یې پوښتنې او ګروېږنې کړې، له مسافر هم او له مقیم هم. د ده خپله وینا ده، له ښځې هم له نارینهو هم، له زنانهو هم، ښځینهو نه هم او له نارینهو نه هم. دا د عبدالرحمن ابن عوف خپله خبره ده چې ما هم د مدینې له نارینهو پوښتنه کړې ده، هم له ښځینهو نه پوښتنه کړې ده، هم له مسافر چې له بل ځای نه راغلی پوښتنه کړې ده، او هم له مقیمه. لارو یې پوښتنه کړې چې کوم یو د امارت لپاره مناسب ګڼئ، عثمان رضی الله عنه که علي رضی الله عنه. په پای کې خلک په جومات کې راغونډ کړي. 3 شپې ورځو نه وروسته ټول خلک راغونډ کړي په جومات کې، او هغوی ته ویل ما ته دا دنده وسپارل شوه چې وګورم د مدینې ډیری وګړي څوک د امارت وړ او مناسب بولي او پرې راضي دي. ما ته معلومه شوه چې ډیری د عثمان رضی الله عنه پلوي کوي، نو زه هغه تاسو ته وړاندې کوم. د غونډې ټولو برخوالو د علي رضی الله عنه په شمول په اتفاق سره عثمان رضی الله عنه د امیر په توګه ومنل او دغه په لاس یې بیعت وکړ. له دې تاریخي جریاناتو څو مسلم درسونه اخیستلی شو.
یوازې د مسلمانانو څرګند او له اکراه او اجبار پرته بیعت کولی شي د چا امارت ته مشروعیت ورکړي. له داسې بیعت پرته امارت هیڅ مشروعیت نه لري. هم د قرآن د هغې لارښوونې خلاف دی چې د امیر غوراوی د مؤمنانو حق او دنده ګڼلې. د قرآن څرګند آیت چې راځو انشاءالله په تفصیل سره ورباندې بحث کوو. هم د قرآن د دې لارښوونې خلاف ده. هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف او هم د صحابه د منهج خلاف. بیعت به څرګند وي نه په پټه. پټ بیعت ارزښت نه لري. د فتنو باعث هیڅ اعتبار هم شریعت کې نه لري. بیعت باید څرګند د جماعت په څېر په یو غونډه کې د جماعت په څېر ځای کې به وي، نه د تړلو دروازو شاته او په قصرونو کې. مخامخ به د عام ولس له لوري وي، نه د خواصو او نخبو له لوري او د عام ولس په استازیتوب. که مخامخ او لاس په لاس بیعت ممکن نه وي نو په شفوي او تحریري توګه هم ترسره کېدای شي. یعنې که شمېر ډېر وي په یو ځای کې راغونډېدل ممکن نه وي. لاس په لاس بیعت نشي کېدلی. شفوي څوک پیغام رالېږي دا هم کافي ده. د یو چا په لاس د یو هیئت په لاس پیغام راولېږي چې موږ ستا په امارت راضي یو، یا تحریري راولېږي. په دې سره هم کېدای شي. که د یوه کس له لوري شفوي استفتاء او د ولس رایه معلومول جایز وي، یو کس لکه چې د عثمان او د علي رضی الله عنه ترمنځ د خلکو رایه عبدالرحمن ابن عوف معلومه که یو کس و، که په یو کس له لارې دا استفتاء جایز وي نو د یو هیئت له لوري دا اولا ده. کېدای شي دا کار یو هیئت ته وسپارل شي، له خلکو نه پوښتنه وکړي. او که په تحریري توګه یې لا دا اولاد دی. شفوي نه تحریري اولاد. داسې بیعت چې یا عام نه وي او یا په پټه ترسره شي نه یوازې جایز نه دی بلکې بدې پایلې لري. دوه مثالونه یې څرګندوالی اشاره شوي. د عثمان رضی الله عنه له شهادت وروسته ځینې صحابه د علي رضی الله عنه کور کې راغونډ شول او غوښتل یې همالته له ده سره بیعت وکړي. هغه ورته ویل دا په ټولو مسلمانانو پورې مربوط کار دی، پرېکړې باید په جماعت کې وشي. همداسې وشول. هغه په جماعت کې د امیر په توګه غوره شو. بیعت تر امارت وړاندې دی که وروسته؟ دا هم یو پوښتنه ده. ځینې داسې انګیري چې ګواکې لومړی به امیر ټاکل کېږي او بیا به بیعت ترسره کېږي. ګواکې دا یو شکلي مراسم دي. له یو بلې لارې یو څوک امیر ټاکل شوی. دا شکلي او رسمي مراسم هم داسې دي لکه چې د جمهور رئیسانو د تحلیف مراسم ترسره کېږي. بیعت هم ګواکې همداسې ده چې د امیر ټاکلو وروسته به خلک مجبور وي چې راځي د هغه په لاس بیعت کوي. حال دا چې حقیقت د دې کاملا خلاف. لومړی بیعت ترسره کېږي، په نتیجه کې امارت رامنځته کېږي او له دې وروسته د غوره شوي امیر اطاعت لازمي. بیعت هم د امارت د مشروعیت منشا ده او هم د مشروع امیر د اطاعت بنسټ او اساس. خبره قطعا داسې نه ده چې امیر به له کومې بلې لارې ټاکل کېږي او بیا به مسلمانان لزوما د هغه په لاس بیعت کوي. اصلا بیعت د امارت لپاره یو لازمي او لابودي شرط دی. هغه څوک قطعا شرعي او مسلم امیر نه دی چې مسلمانان په خپله خوښه له هغه سره بیعت ونه کړي. له بیعت پرته چې څوک له هرې بلې لارې امارت او زعامت ترلاسه کړي غیر مشروع امیر دی. دا هم ضروري نه ده چې له امیر سره بیعت به حتما مخامخ او لاس په لاس له لرې او په شفوي او لیکلې توګه هم ترسره کېدی شي. لکه چې د یمن او نورو سیمو رالېږلی بیعت معتبر وګڼل شو. ابوبکر رضی الله عنه ته ځینو خلکو له لرې نه بیعتونه راوړي چې یمن خلک هم په همدې کې شامل. اساسا بیعت د چا په امارت باندې رضایت څرګندول دي.
په هره بڼه کې چې دا خپل رضایت څرګند کړي. په همدې اکتفا کوو. راځو